د CGTN پښتو ټولنې هندارې د پروګرام درنو لیدونکو سلام. نن موږ د حضوري چمن سیمې ته راغلي یو. دا د کابل ښار هغه سیمه ده چې ډیری ځوانانو به پکې د کرکټ، فوټبال او ورته نورې لوبې ترسره کولې. خو تازه د کابل ښاروالۍ له لورې دلته د ښار له بېلابېلو واټونو څخه کراچیوانان او دغه راز د لاسي توکو پلورونکي را انتقال شوي دي. د کابل ښاروالۍ په وینا له دې کار څخه موخه او هدف دا دی چې ښاري نظم ته پراختیا ورکړي او دغه پریکړه یې موقتي ده او په مناسب وخت کې به د دوی لپاره یو بل داسې ځای پیدا کړي چې د دوی کارونه لا پراختیا ومومي. په ننني پروګرام کې به راسره د دغه کراچیوانانو او لاسي توکو پلورونکو خبرې واورئ او دغه راز د ښاریانو نظر به هم راسره واورئ. تر پایه ملتیا وکړئ. والله نظر دا دا ډېر ښه کار اوس یو مثال ښار له دې هغه خلاص سړکونه بند و، لارې بندې وې. یو دا ښه کار اوس چې مثال ټول یو ځای شو، مثال وچه میوه سبزي هر شی پیدا کېږي. مثال چمن ته به خلک راځي، هر شی به اخیستی شي، مثال کوم شي ته ضرورت هغه ټول همدلته مثال پیدا کېږي. او دا هم ښه کار اوس له ښاره دلته را انتقال شوی نه ده، ټول په یو ځای مثال سړکونه هم خلاص شي. غوښتنه هم دا ده دې خو ورسره خوشحاله یو چې مثال هغه ځای نه راوستو دلته یو ځای ودرولو، مثال هر شی دلته پیدا کېږي. او بل غوښتنه مو دا ده چې مثال موږ ته باید کار لږ زر منظم کړي، برابر کړي. خلک له لرې ځایه راغلي دي، مثال دلته یو څو وخت یو هفته موږ خپله 10 ورځې دلته ولاړ یو، مثال له توانو سره اتاق اخیستې دي، مثال خپله خوراک دغه توانو سره مخ یو. څومره داسې زر کولی چې موږ ته دا زمینه برابره کړي چې مثال موږ خپل کار شروع. دا پرېکړه خو ښه پرېکړه ده، خو چې دوی موږ ته څټ دغه راکېدی نه چې دوی بیا ورور موږ 15 ورځې دلته ولاړ یو، بیا لرګي راپسې راواخلي به راوایي ځئ د دې ځای څه پلانکي ځای له ولاړ شئ، هغه ځای له ولاړ شئ. دا خو نو موږ ګر سره بیړه ده، څه غریبانان چې دي دا ټوله تباه شوه، ختم شو. د دې حکومت دا غوښتنه ده چې دې ته دې ټیم زیات ورکول شي. مثال دی دې نه کوي چې یو کال دوه کې دی ماش خالي ځان سره برابر کړي، بیا لرګي پسې راخیستې وځئ د دې ځای څخه بل ځای له ځئ. باید دې ته زیات ټیم ورکوو چې غریبانان غریبي وکړي. ورور یوه روپۍ نه لري دا خلک، موږ ته ټول معلوم دي دا ټول غریبانان دي. سهار 100 پیدا کړي، 200 پیدا کړي، ماښام یې د بچیانو سره خوري. قدرمنو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسې د دغه کراچیوانانو او لاسي توکو د پلورونکو خبرې واورېدې، یو شمېر یې خوشحاله دي چې دلته راغلي دي تر څو دغه ځای لا پراختیا پیدا کړي او دوی مشتریان ورو ورو ورسره زیات شي. خو یو شمېر نور یې بیا نیوکه لري چې حکومت باید مخکې له مخکې دوی ته احوال ورکړی وای تر څو له هغه وروسته بیا دوی دغه سیمې ته را انتقال شوي وای او دلته یې کاروبار پیل کړی وای. له یو څو نورو کراچیوانانو سره هم خبرې کوو دا چې هغوی څه نظر لري. بیا وروسته ورځو د ښار په واټونو کې له ښاریانو سره غږیږو چې اوس ګڼه ګوڼه څومره کمه شوې ده او دغه راز ښاري نظم څومره پراختیا موندلې ده. تاسې هم تر پای شیبو پورې ملتیا وکړئ. سینمای پامیر همونجا کراچی داشتیم، از اونجا کل ما رو روان کرد اینمی چمن حضوری. اینجا در چمن حضوری آمدیم تا فعلا نه بازار است نه دیگه است، کل دولت فقر بدبختی قرار داره، کرای خانه است، خرج فامیل. ایران ماندیم که چه رقمی را پوره کنیم، از کجا پوره کنیم در این قار زمستان. کار خوب خواه است، این ما میفهمم که دولت ما حکومت امارت اسلامی این تقاضا را داره که شهر کلان شوه، مرور مردم معترض منظم برن بیان. این خب ما احساس داریم، درک داریم، اما دولت ما احساس درک ما را بکنن که میا در قار زمستان در فقر بدبختی زندگی فامیل چه رقم پیش ببره. خواست ما همیست که امروز ما یک همدردی بکنه که مردم هم در شهر دیگه خیش نمانه که بیاین مردم اینجا. یکی در شهر یکی را بدوانه 6 تا دیگه در دست خود بگردانه، اونجا مردم نمیه اینجا. دلته خو هر څه شته، لیلام فروشۍ دي که نه، او د کراچۍ د ښار نه را انتقال کړلې دلته د چمن ته
او په یوه ښه شوله که نه د ښار کې بیروبار و ډېر راباندان و یو سړي به مریض لرله او هغه ته یې نه شو رسولی په وخت شفاخانې ته که نه نو دا ښه شوله او خو دا خلکو ته لږ مشکلات شته دي که نه چې څوک بلد نه دي دومره دلته چې کوم شی شته کوم نشته که نه نو یو سړی بیا ښار نه راځي دلته سودا ته دغه مشکلات شته دي نو دا ښه شوله دا په دې ښه شوله چې د بازار رش ختم کړله که نه نو دلته یو سړی راځي هر څه شته هغه غونډه سودا په یوه ځي کوي ځي خپل کار سي دغه خو ډېر ښه کار یې ما په نظر کړی دی ځکه چې مخکې چې و د سینما پامیر طرف ته تللی یا موټر در سره و یا موټرسایکل هم در سره و ډېر بیروبار به و یعنې ټول سړک غاړې کې دوی بس ناست به و داسې دوی نه کتل چې دلته خلک تېرېږي پیاده رو دغه به یې نه کتل بس ټول په جنجال ورسره اخته و اوس شکر ډېر ښه شوی دی ټول سړکونه صفا دي هر طرف ته سړی سهولت سره رسېدی شي هر ځای ته چې مشکل دی اوس فکر وکړه مخکې چې که په 10 منټو کې او خپل مقصد ته رسېدو اوس به په 3 منټو یا په 4 منټو کې رسېږي ځکه ټول سړکونه صفا دي او چمن وزیري ورته انتخاب کړی دی چمن وزیري ډېر غاټ میدان دی هلته هر سړی تللی شي چې خپل خرید او خپل اسانتیاوې برابرې کړي والا سهولت خود زیاد شده خود یک ذره کاروبار مردم هم دست پایش گرفته یک ذره یک مردم بیچاره است غریب است باز هم در چمن حضوری برای جای جور کرده و مردم اونجا نمیره دیگه زیاد مردم همیشه میاد میری سرک بازار خرید خودم میکنه اونجا دیگه تا مردم نمیره حالا مشکلات رابندی بود به خاطر که جب موترها رو بود بسیار تیر بیر میشد حالا راه را یک ذره صاف کردم موتر صبح به خوبی بیر میشه حالا یک ذره یک راست صاف شدم حالا وقت که میرفتیم در نیم ساعت 45 دقیقه حالا در 20 دقیقه 15 دقیقه میرسیم خراب باز حالا خیلی مهم شده بسیار خیلی به خاطر که یک ذره راه را برای مردم راحت صاف کرده راحت رفته میتونن آمده میتونن سال‌هاست که اینجا مندوی شهر کابل هستم و به دلیل ما حیثیت تجارتی که داره طبیعتاً بیروبار زیاد نداره برای فعلا و اساس فعالیت‌های یک کمیسیون مشخص در قسمت نظم شهری فعالیت میکنه یک تعداد از دستفروش‌هایی که در این ساحه بودن و یک زمین سفید در ساحه چمن حضوری انتخاب شده در خود چمن حضوری عملاً هیچ نوع سرسبزی وجود نداره و یک ساحه‌ای است که استفاده خاصی از صورت نمیگیرید و دستفروش‌ها به گونه دائم نمیتونن یک جای باشن و لحاظا فعلا به وجه اونا انتقال شده درباره موضوعات بعدی قطعا در این باره تصمیم گرفته خواهد شد اما یک موضوع واضح باید بگوییم که دستفروشی در شهر کابل نمیتونه شغل دائمی باشه یا باید یک شغل نیمه وقت باشه یا یک شغل موقت باشه و ساحاتی هم که اونا فعالیت میکنن قطعا ساحه دائمیشان نخواهد بود و بر اساس نیازمندی ها و اجراءاتی که در شهر صورت میگیره قطعا تغییرات و وجود خواهد آمد. په کراچۍ کې د توکو د پلورونکو او دغه راز د لاسي توکو د پلورونکو خبرې مو واورېدې دلته اوس مهال هم په بشپړه توګه باندې د ښار له واټونو څخه کراچۍ نه دي را انتقال شوې تاسې وینئ زما شاته چې دلته اوس ځایونه جوړیږي او دغه د انتقالېدو بهیر لا هم دوام لري